هغه چې ده هغه د ظهیرالدین بابر مزار دی، دغه ځای کې ښخ شوي دي. هغې ته به تاسو اوس دننه کومه. نو دا خپله بابر دی، صحیح ده، دا د هغه مقبره ده. او دا ګټې چې دي نو دا پې د هغه کړوسي دا چې دی هغه تالاب دی چې هغه ته بند کړل دی. دا بل سایډ دی د دې باغ. نو دا خو چې په ګوته باندې یو ګوتې دا په لاس کې، نو بیا خو بله نه راځي، پوه شوې. دا مازدیګری ټایم دی، ګولډن هاورز. وګوره که نه هغه سایډ ته. Okay, pleasure to meet you. Nice to meet you. Okay, so enjoy your trip. We are knowing timing to visit. دا چې دی د افغانستان پخوانی روپۍ دي کوم چې اوس نه لګي، دا 1000 نوټ دی. نه دا د 1000 نه دی، دا د 10,000 افغانو نوټ دی، د 10,000. دا چابک درد کوي ها. Inscrivez-vous à WSU Subze, sa chaîne YouTube, pour lui ramener des likes. باغ بابر یعنې د ظهیرالدین بابر مقبره. دا چې دا دننه په دې کې د ظهیرالدین بابر قبر دی، د هغه د لور قبر دی پکې، د هغه د خور، او په دې کې د احمدشاه ابدالي د انګور قبر دی، یعنې د تیمورشاه د ښځې. او بل لا چې کله په ورلډ وار 1 کې دلته کې به لیفټنانټ او د هغې وزیران به راتلل، نو هغه به هم دلته کې سټې کوله. او د امیر عبدالرحمن پکې یو ګیسټ هاوس جوړ کړی و، هغه پکې دی. دا ټول به زه تاسو ته ښیم، تر اخره پورې ما سره پاتې شئ. په دغې طرف باندې دغه دی انټرنس دی، او دا شاپونه چې دي دلته بیا دغه دي افغاني کلچرل ډریسونه او لوښي وغیره، دا جامې او قالینونه دغه دي. او بیا چې داسې انټري وکړي نو مخې ته بیا هغه مقبره وغیره دا کاغذونه دي. دا چې دی د سینټرل اګزس دی، داسې چې بره بیا لاړ شئ او موږ بره به ځو، تاسو ته به ښایم. هلته کې د ظهیرالدین بابر، د هغه د زوی، او تیمورشاه د احمدشاه ابدالي د هغه زوی، یعنې د احمدشاه ابدالي انګور، د هغو قبرونه دي هلته کې. او بل د امیر عبدالرحمن پکې یو ځای جوړ کړلی، تاسو ته به هغه هم ښیم، هم ډېر ښکلی ځای دی. یعنې جنګونو کې دا دغ شوي وو، هر څه خراب شوي وو، خدای بیا رینوویشن کړلی که نه. او اوس هم ډېر زیات انویسټمنټ یې پکې کړلی، مطلب چوکیداران دي پکې صفایي خیال ساتلی کېږي. او ډېر دا دلته کې یو معلوماتي بورډ لګېدل دی چې په دې کې لیکل دي 1930 کې دا پبلک ته دا کولاړ شوی دی. او دا چې دی دا د مغلو د امپراتورۍ په وخت کې چې بابر په خپل وخت کې دا بڼ جوړ کړی و، بیا په 1930 کالو کې د عامو خلکو لپاره جوړ شو. او بیا چې عام خلک ورته نه پرېښودل، صرف کوم هغه رایل فزیشن چې وو، ډاکټران کوم د لندن او د یو کې، هغو لپاره د مېلمستیا ځای و. او بیا دا خو چې کله جنګونه شو دلته کوم ګروپس چې وو دا ډېر زیات خراب شوی و. نو په 2003 نه 2015 پورې دا بیا جوړ شو. او اوس چې دی مکمل خیال ساتلی کېږي. او اوس خو طالبانو انډر لاندې دی افغانستان، نو خیال یې ساتلی کېږي. او په دې لیکل دي چې دا چې دي دا هغه پخوانۍ تختې نه دي، دا ګټې خو دا خرابې شوې، نو دا مطلب دغه 2003 او 4 کې بیا جوړې شوې دي. هی خدای بنده کافره لارې ووه ته وګوره پاسه ختمې. هغه چې خلک چې اوږده لار د حساب ماته ووایه، یو چړای ده او بل طرف ته پوړۍ دي. دا یعنې دا ونې دي، هغې طرف ته پوړۍ. دا چړای ده، د باغ کې دننه یو کینټین ټایپ غونته دی. ګورو چې دوی سره سمې لري. عمېره وږی تږی څنګه؟ یاره چې ترموز شین چای وڅښو. ترموز د خدای بنده دویمه ورځ د بیا کابلی شو، ترموز شین چای. بوره دې ورته ویشتي؟ بوره مې زده کړلی. ښه دا کینټین دی دلته. که داسې کینټین ما ته په ټول افغانستان کې چوک و چې په هغې کې به انرژي نه وي، نو زه جرم ورکوم. انرژي مطلب دا کولډ ډرنکس. او یاره زه هم دلته به دا شوګر، دا ډیابیټک ملایټس ډیزیز به هم خلکو ته دا ګرځي، خو نو یاره Uno se rica avete دا اوبه پرتې دي.
او دا وچه میوه ده دلته دی پلیټ څنګه ده 50 روپیه دا 50 روپیه ده 50 د اوس خیال نه الګ د پورو خاندر چې دا سم ولني سلام علیکم څنګه چل جوړه خی دا یو کوم لوبه کوله ها خو سید دا مطلب کم ځای خلک کوي دا زتانه کوي نو پښتنو ها ټول عموما نو څنګه یو خپل باندې بیا یو بل غلوي که څنګه یو بل غلو بچاله چپه شو بس میچ مو وګټل تاسو لږ بدخ کوي شروع کوي زه لږ بلاک کې راولم تی تاسو تی کم یو وګرانی سي کوم څه ها هاي دا ټول د ویختې پاور دی وشه دغه یو لا دا مازیګری ټایم دی ګولډن هاورز وګوره که نه هغه سایډ ته هذا پناش دا خو ثقیله غونته چیک پوینټ یې جوړ کړل دلته کې چاینیز راغلي دي فارن او فوټوګرافي کوي او دلته کې میلمانه دي ستاسو میلمانه دي دا چاینیز ما دا چاینیز ها صحیح صحیح ترجمان یې هغه دی او یو دا دی فارن دلته ډېر زیات راځي دا ما سره حاله فوټوګرافران دي ټورست خو دوی ډېر زیات مطلب ځان سرپرایز فیل کوي کله چې دغه طالبانو دوی سره کینی که نه نو ډېر دغه فیل کوي چې مطلب په سوشل میډیا باندې یو شانتي دي په میډیا باندې او هسې چې دي هغوی بیا بل شان رخ کوي نو ځکه جمال کوي څه مړه دا به کې جومات جوړ کړل موږ خو دا به موږ وایو نه مخکې ځو مخکې دا هم ډېر پخوانی دغه نه جوړ شوی دی دا ګټه چې ده دا هم ګور کوم بورډ سره کېدای شي دا د کوم بل ځای د افغانستان ګټه نه ښکاري ماربل نه جوړ ټول شاهجهان ماسک او مغل رولر شاهجهان چې دی هغه دلته کې وزټ کړی په 1647 کې شاهجهان د تاج محل هم جوړ کړلی که نه ما سره خیال به د تاج محل کې به هم داسې ګټی نو خو دا تاسو کتلی شئ ګورئ د جنګونو څومره دا خراب کړلی هغه مرمۍ او کالتوس او پترو هغه دغه باندې اوس پکې هم نښې دي دا په د جنگ په وخت کې دا داسې دا تاسو کتلی شئ په 1778 کې په 2002 کې بیا داسې بیا 2009 کې بیا ختم وکړو پالیس کې هغه دغه وکټري په حاصله کړه هغه فتح کړ بلخ فتح کو نه دا غي د پاره دا یو مانومنت جوړ کړو شاهجهان نه غونته او دا چې دی په ایټالین ټیم نه په 1966 کې هغه دغه کړو ریسټور کړی و ریسټور کړی دی خدا ګټه ماته هندستاني ښکاري ها ته وګوره هغه تاج محل هم زیړ شو دا ټول د اسلام آباد Shivnaz stayed at the anti-narcotics course. Lahore or Karachi, they feel like they are in another country. When I cross the Turkham border, I feel like I was in another country. I feel like I was at home. Yes. 2001. Okay. So what's the difference between Afghanistan Pashtuns and Pakistan Pashtun? Our people is Muslim. Okay. Our brothers. You are one country. Right. No border. دا خلک راغله چکر ولا او دلته د ماشومان دي دا چې دی باغ بابر دی دا د دې پارک دیوال یم ټول چک چاپیر د دا ټاک دیوال دغه شوی دی او دا هغه چې ده هغه د ظهیرالدین بابر
مزار دی دغه ځای کې ښخ شوي دي هغې ته به تاسو اوس دننه کوم کیو په جنګ کې خدای دوباره هغه مغل ټایم د ارکیټیکچر چې کافي غونته جوړه کړل دا د بابر مقبره او دا یې لا کړې ده پرېښودل ورته نه کوي اوس کس پیدا کوو که درته پیدا شي او بیا ګورو معلوماتي بورډ لګېدل دی دې مطابق چې ظهیرالدین بابر چې دی هغه په 1530 کې چې دی هغه وفات شوی و په اګرا کې او د هغې نه بیا 10 کاله بعد هلته ښخ و د هغه زوی همایون چې دی هغه بیا د ده د وصیت مطابق دا بڼ چې دی دا د هغه د خوښې ځای و چې ما به دلته ښخ کړي که نه نو 10 کاله بعد د هغه د وصیت مطابق د هغه زوی همایون خان بیا دلته راوړ بیا یې دلته کې نور لیکلي چې یا دلته کې نور لیکلي چې په 1601 کې د ده کړوسی چې و کړوسی ګریټ ګرینډ سن جهانګیر هغه بیا راغی او دلته کې په دې دغه باندې د په دې قبر باندې د ماربل او دا ولګو نو دا د مشر ته ریکویسټ وکړو زه راته ځای کولاو کړو کاکا ډېره زیاته بې انتها مننه چې زموږ لپاره دې ځای کولاو کړو لاس راواچوه او دا زموږ خاطر وکړو ځای ده خو په خیر څنګه ښی ډونیشن فار ګارډن سپورټ دا پکې یو چندې لپاره دغه هم دخل چې د دې خیال وساتلی شي او دا مقبره ده بابر دا یو زوی دی یو خوری دی دوی چې بهر بورډ لیکلي چې لور هم ده دلته دغه ګورنر صاحب بیګم هغه تیمورشاه شهزاده ها دغه یې لور ده نه تیمورشاه شهزاده ګورنر صاحب بیګم ها صحیح احمدشاه بابا ها د احمدشاه بابا صحیح تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی دا خپل بابر دی دا بابر زوی دی ها دا خپله بابر دی صحیح ده دا دغه مقبره ده او دا ګټې چې دي نو دا پې دغه کړوسي په 1607 کې ایښود دی مطلب دا ځای د ښکلی دا مخکې یو دغه باغ دا یو زوی دی او دا سره خوا کې یو څه نوم یاد کړو دی بل نو او دا کوم د احمدشاه ابدالي زوی چې و که نه تیمور دا د هغه د ښځې قبر دی او دا هم تاسو کتلی شئ ګورئ د جنګ د ټایم هغه دغه پې پراته دي ګوره په مرمۍ لګېدل دی دا هم لګېدل دی او دا هم سره ګروپ غونته کېده او پته نه شي دا څنګه داسې پاتې شوی دی روغ دا چې څوک دلته لیکل کول غواړي خپل کوم کمنټس وغیره که نه دلته چا په چاینیز ژبه کې لیکلي چا په انګلیش کې چا په پښتو کې نه ډېره زیاته خوشحاله اوسه لاس راواچه تشکر بسیار ښه عمیره څنګه چل دی مقبره دې ولیده ظهیرالدین بابر دی چې هلته کې دغه و په سوات کې څوک ته که نه تا ذکر دې کړی و که نه او بالکل دا مقبره ده ځکه چې مغل هسټري چې دی لږه ډېره تا سټډي کړله څه لږه ډېره بس لږ ته آیډیا راته شته که نه نو هسې دا هسټوریکل دغه چې سټډي کې ډېره مزه کوي نو ما یار انډیا ته خو مونږ تللی نه شو او افغانستان کې را سره دا یو چانس دی دلته کې مې انډین راغلی ځکه هغه لیکل که تا نه داسې نه که نه د مغل ارکیولوژیکل نه ارکیولوژیکل نه هسټوریکل سایټس چې کوم دي که نه نو په افغانستان کې به شاید دا یو وي چېرته او دا ډېر اهم او مهم دی ځکه چې اولنی بادشاه دی د مغل ډینسټي او هندوستان ته موږ تللی نه شو هلته نشته او په لاهور کې هغه ځینو کې هم شته خو دا یو اهم هغه دی اوس مخکې د الله خیر کې نور چې بیا جنګونه شو بیا دا شی دوړه کې اورې دوی خو په دې قصه کې نه اورې یو خټه نه غټي نو لکه بس موږ به ورته خواست کوو اورې ما خو ته پکې هلته ولیکل ما یې خیال یې وساتئ چې داسې تاریخي ځایونه او ډېر خوندور ځای دی صفایي په لحاظ باندې هر څه باندې د دې قبر نه دی خو یو بل قبر دی بنت حضرت ظهیرالدین محمد بن دا د لور دی که نه بابر بادشاه غازی ان لله دا سیګار دی ورکړم Warte, sag's. Das ist der Cousin.
زابل ها زابل یې کندهار سره خوا کې اصلي د وردګو یو موږ خپل د وردګو سبحان الله دې مې وایي چې دا ګوټ ته زوی دا که چېرته خوفیه لاره یې اورېد او چېرته پخوانۍ تجورۍ ته تللي اورېدی چانس ووایي هغه تجوري خو بنده ده فل پاس راځه نو دا خو هم بند دي وګوره بند دی لکه ماران پکې نه وي ګوره لکه ښه عمیره دې سویمنګ پول باره کې تاسو وي نوټس بورډ باره کې دی ها تیز وایه دا چې دی دې کې چې کوم د اوبو د سیستم دی دا دې خورا کوم وایه دا ارکیالوجیسټ بیا دوباره دا ظهیرالدین بابر په خپله هغه د سیستم د اوبو د سیستم هغه په خپل لاس باندې جوړ کړی خو دا بیا چې دی د وخت سره 1500 کې په هغه وخت کې جوړ کړی نو زمانه تېرېده هغه دغه شو او وخت سره هغه ورک شو لاندې شو نو دا بیا وروسته دا ډنډ پیدا کړو موسمیاتي تغیراتي له وجې نو بیا چې دی ارکیالوجیسټو دا دریافت کړو بیا یې دوباره فعال کړو په هغه ډیزاین باندې نو هغه اوبو هغه سیستم ورسره کړي دا چې دی هغه تالاب دی چې هغه ته باندې کړل دې ته سکول چې دی سکولونه مطلب مختلف تصویران لګېدل مختلف سکولونه سټوډنټان چې دي هغو ته وزټ کړل که نه چکر لپاره 2011 تا 2011 Welcome. Walaikum salam. How are you, sir? Where are you from? Germany. Okay. Welcome. So, and ma'am, welcome to you. Where are you from? Are you also from Germany? Australia. Okay. So. We're a travel group. So Okay. different countries. When, thank you. Allah Hafiz. Enjoy your trip. Yeah, enjoy your trip. Okay. Welcome, sir. Where are you from, sir? Brazil. Brazil. São Oh. Paulo. Okay. Okay. São Paulo. So you are a Big group. city. Okay. 20 million people. And how are you, madam? Yeah, So- you're Afghan. Yeah, no, Afghanistan. I'm from Pakistan. Pakistan. Pakistan, Nice to meet you. Swat Valley. Yeah, Tunisia. Islamabad. Okay, pleasure to meet you. Nice to Okay, meet you. so Nice to meet enjoy your trip. you. We are now time to visit Afghanistan now. We Okay, are very so happy enjoy because now after Taliban there's a little Yeah, no, peace, it's calm, right? it's calm. Yeah, It's no. It's peaceful now. Yeah, sure. Everywhere we peaceful go, we now. talk to them. They are very welcome us all the time. You are really very When you have impressive. never visited Afghanistan, you think when you imagine it's very bad. But when you visit and The see reality people- is different. I have a conclusion from here. Okay. Nobody will solve the problem for this country. Only the folk from here, the people from here, someday, Very good. but not now. It will take many years until solve the problem Very good. because very difficult situation. Yeah. They have the power, well, Right. then Very good. no fights, only have to survive and pass. With the passing of the time, it's very probably things will change. Yes, yes. Okay. Okay, thank you so much. ومې خوړل که صحیح انګلیش مې ووایي یاره دا څومره بدتمیزه واړه دي د کینیا والا میلمه ته وایي چې بلیک مین او وغیره ورته کنځلې منځلې ولا کوي بس کار اګنور اټ برو بس ډېره غلطه خبره ده او کنه دا میلمه دی دا مجسمه ده او دا اوس د طالبانو په ټکل ده او دا دغه د اوښ مجسمه ده دا په ټکل ده نه بیکاز دیس از حرام مجسمې حرامې دي پوه شوې لکه عکاسي هم حرامه ده ګوره کاسي آرامه ده ته کیسه نو زه به کې مطلب دی کې اختلاف دی که نه زه دغه اختلاف نه پیدا علم څوک وایي منه ده څوک نه دا ټول ځینې کارونه داسې ډېر دي چې هغه خلکو د اختلاف نه پیدا دي
دا ډېرې اوږدې پوړۍ دي اورې نو بس داسې سټیپونو کې دي که نه لږ مخکې لاړ شي بیا ښکته بیا ښکته هغه اخر سر کې بیا داسې لږ کلچرل ډرسونه پراته دي او دغه دی بیا ایګزیټ دی مخې ته یو سړک دی دا ویډیو به تاسو کتلې بیا نور دا ښکته چې دی لوی باغ دی یعنې هغه اخرنی سر چې دی ډېر زیات ښکته دی دغه ورته مین لاره راغله دا هم تاسو ته په دې شاته ویډیو کې مو وښو او په هغې سر کې بیا دروازه ده او بیا ورپسې چې دی د کابل ښار چې دی هغه شروع کېږي مین بازار چې دی او دا پکې داسې دغه د څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې دلته به هغه رایل فزیشن راتلل او یعنې د هوټل په دغه باندې استعمالېدو باغونه دي دا چمن دی او د انار ونې دي پکې او چینار دی پکې الوکاټ خوبانۍ الیچې او دا هغه دیوال دی چک چاپېره ټول خو کافي رغبی ده حرم سره پیژنې نه څه ته وایي څه ته وایي حرم سره هرنساری دغه معنی د نوس خبرونه کې د امیر عبدالرحمن په وخت کې د شاهي کورنۍ د امیر ښه دا چې دی که نه دا په 19 سنچري کې دا ځای چې دی د امیر عبدالرحمن خان د هغه د شاهي میلمنو لپاره دا ځای په دې دغه کې جوړ شوی د بڼې نو دا کاکا چې دی سپیشلي زموږ لپاره دا ځای کولاو خو خلاص یې کړو او موږ به اوس دننه لاړ شو امیر عبدالرحمن ده مننه کوم امیر عبدالرحمن چې د میلمنو لپاره ځای جوړ کړی دا هم د لوکل جنګونو سره ډېر زیات افیکټ شوی و بیا یې رینوویشن د دې کړی دی که نه دې ته یې بهر څه لیکلي و سرای حرم سره اوس افغانان یې څنګه ملګری چې دی د فرانس دی بله فرانسوی هستم فرانسوی هستی فارسی کجا یاد گرفته اینجا با معلم با کامپیوتر آنلاین روزانه چند سال یاد گرفتی فارسی سال نه 8 ماه پشتو چقدر یاد داره پشتو بیخی یاد نداره بیخی لگ د پشتو خو یک جمله بگو نه پشتو بخنه وارد دیگه کدام زبان یاد داری چی What language do you know? How many languages do you know فرنساوي انجليزي اسبانيش اسبانيول بحكي عربي بحكي شوية عربي من لبنان عربی یاد داری داري ان شاء الله یک روز پشتو صحیح مطلب نو دا چې د فرانسوي د ما ته بیخي پته هم نه لګېده لالی ما اورې ما یې که دا فارسیوان دی اورې نو Inscrivez-vous à WSU Subzay, sa chaîne YouTube pour lui ramener des likes. I don't understand, but I understand the impression. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. Thank you so much. No, in Pakistan, I want to go to Nanga Parbat. Nanga Parbat, You yeah. know, the mountain to the base camps. Okay. It's where? Skardu in those areas. Yeah. It's located in Skardu. The بل سایډ دی د دې باغ دا موږ هغه سایډ ته تللو تاسو چې دا حال او ماشروم پکې وو دا اوس بل سایډ دی هغه ډېر ښکلي دغه پراته دي تاسو دا اوس بالکل پخوانی هغه پکې لګېدلي دي خښتې بیا څه خوړو ته ورپسې کړی لګي بش د جنګ په وخت کې دا دي شوی باغ بابر کا د کوینز پیلس بیا دا د ریزرویشن او سروے ډاکومنټیشن دا اوس کوم امیر عبدالرحمن چې کوم د میلمنو لپاره ځای جوړ کړی و شاهي میلمنو دا داسې و جنګ په وخت کې بیا دا رینیو کړی دی Used as residence for German delegation during the First World War. First World War مطلب آرمیز دلته په دې دغه کې مطلب شوی ده په دې باغ کې سال 1915 14 سفارت جرمنی بودن داخل قصر دا افکاری د دې نه دا غوله
ولا دا پکې واجی ته تو او راشه دنه خو دا یو حال دی چې دوی د لرګو جوړ کړی دی او ولا دا خو چې په خپله دا دنه مونږ اوس رول پیلرو ته یوازې ووایو بلکل کاکا دا څه ځای دی دا لاندې اینجا هم هست اینجا حمام شد. دا حمام دی سویمینګ پول نو مطلب اټپ ہوتا چې کنه خلک پلان دی خدغه دې ته په دې سرو باندې دی وړېدل نه دا اوس د بل سایډ دی یوازې انټیریر چک کوي لرګي پکې لګېدلي او ماربل کړکۍ یعنې څومره زبردست حال دی مطلب د میټینګز دپاره وخت مطابق به پکې یا کرسۍ یا قالینونه وغیره لګېدل که نه او دیوالونه والله چې بس داسې ښکاري دا دنګ ځای کوم پخوا مونږ چې د فلمونو کې ګورو بادشاه چې بره ولاړي او لاندې چې دا کراوډ دا شوی که نه یعنې دا هغه دنګ ځای دی او د دغې نه بیا ښکته دا نور هم دغه دی دا باغ نو دا چې دی ورلډ وار ون یعنې صحیح سفارت نه کوم چې اپیشل دی ورلډ وار ون په ټیم کې دا به د میلمنو ځای پوه شي دلته کې به کمانډران او لیفټنان او منسټرز وغیره دوی به دلته پاتې کېدل نو دا چاپېر دی بس الله خوشحاله کړي زمونږ یې خاطر وکړو دروازې راته کولاو کړه نه دی نه دغه کوي نه کولاوئ پته نه څه ریسټرکشن به وي خو کاکا بسیار تشکر که شما از ما کمک کردید چیز خلاص کردی وغیره وغیره دا ګلان دلته کرلی شوي دي دې باغ کې ډېر زیات خوند کوي دا یلو ریډ او پینک دا اوس دی او ډېر زیات لوی باغ دی دا فرق دی او له پاسه پې دا چاپېر غر دی دې غر کې مبادیې شوي دي بره تاسو ته دا دلته کې یو بل شاپ ته دوی سره هم ګورو چې دوی سره څه څه میلاوېږي صحیح دا چې شي داسې ډوړې دي دې باندې خلک پوهېږي که نه داسې راپاره سوټه ما خلک وایي سوټه در باندې هغه دا دی دلته صحیح پښتو ده که نه اوریجنل پښتو دې سره هم دا افغاني ډرسونه دي ای چی است؟ کریستال؟ صحیح دا خو دا خرو هغه ده څه شي دی دا چابک ها درد کوي ها مک دا چې دي دا هند میډ بوتان دي دا درد ضرورت نه نمدی است در کسایی که روماتیزم پایدردی و اینا برشون خوبه دا هم ګورو دومره تکړه د روماتیزم پیژني پوه شوې روماتیزم مثلا دا او تشریح وکړي چې برات چی میگه روماتیزم کسایی که زیاد سرکارشون با آب است نه با زودتر چی میشه مصاب بر روماتیزم میشه اگه دا دغه دی برسلټ دا مو ګوره دا افغانستان سکی دي دا انټیک سامان دی څنګه دا افغانستان سکی دي او کنه
دا خنجر دی دا یو عجیبه غونډه کې دا هم ولدو د توپونه یې په باندې جټ جوړ کړل نو دا د وروره رافیل د انډیا او دا چې د اپسولا پاکستان جنگ نه قلار شي پوه شوې کې موږ ته تاوان دی دا د مخصوص طریقې لپاره چې دی هغه فایده ده خپل مفادات دي بګو وروره دا منګز ده ګومنز ده دا ګومنز ده دا بیا اساس بزنس شان پر سو کخلی صحیح زه خیر اوس پیسې ورکړه دې وای افغانستان کې ونو ځکه ریګولیشن خلک ساتي اوس خلک نو بس یو انټیک سیمپل دی دا صحیح دی صحیح ده خدای بنده باندې کچاول دا چې دی دا هم ګوتې دي دا به کوم وخت کې خلکو په لاس ولې نو دا چې په ګوته باندې یو ګوتې دا په لاس کې نو بیا خو بله نه راځي پوه شوې نو خو دا هم پخوا به چېرته داسې وي د هغې کاپي به یې کړي که نه دا هو ډیزاینونه جوړېږي ها صحیح دا یو بل د جولري دوکان دی او دا هم د دې اکاونټ نه دا شونه جوړ شوي دي لوښي اسان دا د کوم تیږې نه جوړ شوی دی دا لاجورد ها دا کوم ځای کې پیدا کېږي دا بدخشان کې پیدا کېږي دا چې دی د افغانستان پخوانۍ روپۍ دي کوم چې اوس نه لګي دا 1000 نوټ دی نه دا د 1000 نه دی دا د 10,000 افغانو نوټ دی د 10,000 دا د کم کال دی دا د اول جمهوریت طالبانو دوره چې وه په دې کې د 10,000 روپو اوس د 1000 روپو نه دغه نشته که نه اوس 1000 روپو نه بره نشته که نه دا په دې منګوره کې یو کس هم جوړی که نه او دا د لرګونو جوړ شوي دي د وچو میوو د خوراکونو سامان دی پاسه دا نور د صحتي وغیره دا ټایپ تخ شوي دي او شکلوسونه ټایپ او دغې طرف ته دا شی د جوتۍ دا خو مغل ټایپ دی مغل ټایپ دا څه شی دی ټینګونه ډېر ښکلي سیګوشه وایي نو ملګرو ستاسو د ټولو ډېره بې انتها مننه د ولاګ د کتلو او ویډیو لایک کول شیر کول دا تاسو فرض دی فرض نه دی او بس سبسکرایب کړئ که نه سبسکرایب کړئ د ویډیوز وګورئ تاسو به ډېر خوند درکړي او باغ بابر او که تاسو باغ بابر ته چېرته نه راغلي تاسو راشئ تاسو به خپله ووینئ خو دا انفارمیشنل ویډیو ده تاسو چې راشئ دا وګورئ نو شاید تاسو دغسې واشي جاسوس سیوا شي او تاسو بیا راشئ په خپله به نازکي ووینئ نو بس انشاءالله نیکسټ ولاګ کې به میلاویږو او یو بل ښکلي ځای کې خپل تاریخي ځای کې د الله په امان